السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. د کافي له ګټو خو به کیدای شي ټول خبر یاستئ، خو یو څو لنډې دا دي چې ذهني روغتیا ته، فزیکي روغتیا ته ډېرې ګټورې دي. الرټنس، پروډکټیویټي هم ډېره وي. بل داسې څېړنې هم شته چې ډیمنشیا تکلیف دپاره هم ښه دي، زړه دپاره هم ښه ده. خو دې سره سره بیا بعضې خلک چې کافي څکي د زړه ټکان یې ورسره ډېرېږي او مثالي ورسره سره نور ریاکشن ښیي. دا خپل ډاکټر سره پرې وغږېږئ، بالخصوصا که د فشار تکلیف لرئ. خو مطلب مې د دې ویډیو نه دا دی چې کافي چې کله څکئ کوشش وکړئ چې اورګانیک کافي وڅکئ. ګورئ مخکې چې څه ډېره موده مخکې ما به د ورځې تقریبا 3 یا حداقل 4 پیالې کافي په ورځ کې څکله. خو کله نه مې چې اورګانیک کافي ته بدله کړې ده، نو د ورځې 1 پیاله کافي چې زه وڅکم دا لکه زما دپاره بس وي، بیا مې بلې ته ضرورت نه وي. موږ څه موده مخکې په دې باندې هم تحقیقات کړي وو چې هګۍ باید کمې وي وخوړل شي او کمې وي ډېرې ښې دي. تاسو دلته ګورئ جوش هګۍ دي، دا موږ راواغېستلې. یو اورګانیک هګۍ مو مقایسه کړله تقریبا د 4 هغې هګو سره چې په مرغانچه کې اچول شوي وي، له هغې سره مو مقایسه کړه. نو هغه کالریز او انرژي چې یو اورګانیک هګۍ بدن ته رسوي، 4 یا 5 د مرغانچې هګۍ نه وررسوي. بل غواړم چې په اوکاډو باندې وغږېږم چې ښه فټ دی. کوشش وکئ چې له اوکاډو نه استفاده کوئ، د هګۍ نه استفاده کوئ او اورګانیک کافي نه استفاده کوئ. دا مو روغتیا ته بهتره دی، ګټور دی او ژوند مو ورسره هم ښه کیږي. الله مو وساته.